السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. لجابر رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، و رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی، من صلى علی، که چا پر ما باندې درود ووایه په هره ورځ کې 100 واره، الله جل جلاله به 100 حاجات ورپوره کړي، 70 منها لآخرته، او یا حاجات به د آخرت ورپوره کړي، و 30 منها لدنیاه، 10 حاجات به د دنیا ورپوره کړي. نو ماته چې هر څوک ټلیفون وکړي چې وایي کار مې خراب دی، یا د ژوند مشکل لرم، یا په ډېره غټه واقعه کې مبتلا یم، و زما پر موده هم دا یې ورته چوم درود ډېر د مدینې پر جانان باندې وایست، ځکه ما چې په خپل ژوند کې تجربه کړی دی، د پاره د حاجت، د پاره د حل د مشکلاتو تر درود مې مهم شی په ژوند کې په لاس نه دی راغلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هره ورځ 100 واره درود را باندې وایست، 100 حاجات به مو پوره سي، او یا د آخرت 10 د دنیا. نو که غواړئ چې د دنیا او د آخرت مشاکل مو حل سي، درود د مدینې پر جانان باندې ډېر وایست. د آخرت مشاکل دا دي چې هلته به سړی د سختیو څخه خلاص سي که درود ډېر وایي، د هغه عظیمې ورځې له تندې به خلاص وي، د هغه عظیمې ورځې له هیبت او له خوف او له بیرې څخه به خلاص وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت پې نصیب سي. الله جل جلاله دې د ډېر درود ویلو توفیق راکړي. القول البدیع د امام سخاوي صفحه 271. د صحابه کرامو مبارکانو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مینه ډېره ورسره وه. عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مې هیڅ څوک په زړه کې محبوب نه دی، او هیڅ څوک د الله په مخلوق کې د غومره قدر نه راته لري. که یو څوک زما څخه پوښتنه وکړي چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت راته وکړه، دی وایي زه طاقت د دې نه لرم چې د مدینې د جانان ستاینه ورته وکړم. دا صحابه کرام مبارکان وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحلت څخه بعد کې خو نو قومونه راکلل، په ایمان مشرفېدل، انو به بیا راغله مدینې منورې ته، نو یې صحابې ته به کښېنستل چې تاسو موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان وکړي. د صحابه کرامو مبارکانو به سترګې له اوښکو ډکې سوې، او اواز به ژړغونی سو، هغو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت تر پایه نه سوی ورته رسولی چې هغه د هغه دغه اخلاق و، دغه سیرت و، دغه صورت و. او دغه رنګه ابو ابراهیم رحمت الله علیه مبارک وایي، واجب علی کل مؤمن، واجب د پر هر مؤمن باندې، متا ذکره، هر وخت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم د ده په مخ کې ذکر سي، نو باید د ده په بدن کې یو نوع عاجزي پیدا سي، تضرع پیدا سي، خشوع پیدا سي. ځکه صحابه کرامو مبارکانو په حضور کې چې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم واخیستل سو، دوی چې به داسې پښې غځولې وې راټول به سول سره، دومره مینه او محبت یې و. او دغه رنګه امام ترمذي د انس رضی الله عنه روایت ذکر کوي، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راووتی، مهاجرین او انصار صحابه کرام ناست ول، وهم جلوس، دوی ناست ول، وفيهم ابو بکر و عمر، په دې کې ابو بکر و عمر رضی الله عنه دواړه ناست ول. دغه مجلس د صحابه کرامو که انصار او که مهاجرین و، چا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نسوای کتلی، دومره ورسره ادب و، دومره ورسره مینه وه. ما سې وله ابو بکر و عمر، دوی دواړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کتل، دوی مبارکانو خندل، د دوی د خندا په وجه، د دوی د تبسم په وجه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم هم تبسم وکړي. دا چې صحابه کرامو مبارکانو نسوای ورته کتلی،
د هغو په زړو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دومره مینه وه، دومره ځای نیولی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مینې چې له ادبه څخه یې پورته هم نه سوای ورته کتلی. یو صحابي ته یو بل صحابي وایي ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه بیان وکړه. هغه ورته جاړي، وایي زه به څنګه تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بیان وکړم؟ په ټول وخت ما ده ته لوړ نه سوای کتلی، نه دي مې کتلي چې د ده به راپام نه و، ما به د سترګو تر کنجانو ورته وکتل. زه څنګه تا ته صفت وکړم؟ بېهوش سو، بېهوشي ورباندې راغله. الله جل جلاله دې زموږ مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زیاته کړي. دا داسې مینه ده، دا داسې عشق دی، دا داسې نشه ده، دا داسې مستي ده چې د الله جل جلاله څه شان پیدا کړي دي. دغومره خوند، دغومره ذوق، دغومره عشق نسته کې پکښې، دغومره مینه نسته لکه د الله د رسول مینه. د الله د رسول مینه دې الله را نصیب کړي. او دغه رنګه وایي په کومه زمانه کې چې امیر المؤمنینو د مسلمانانو ابو جعفر نومېدی، د امام مالک سره مناظره وه په خبرو کې په مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو هغه د زمانې امیر و خلیفه و، خبرې څه ځین پورته شوې، اواز یې پورته کړي. امام مالک رحمت الله علیه ورڅه ورته وایي یا امیر المؤمنین اواز ما پورته کوه، په هذا المسجد، په دغه مسجد کې اواز ما پورته کوه. فإن الله تعالی ادب قوما، الله جل جلاله هغه چاته ادب ورکړي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په حضور کې په لوړ اواز باندې غږېدل. الله جل جلاله د سورة الحجرات په 2 آیات کې راته وایي بسم الله الرحمن الرحیم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبیه، تاسې اوازونه ما پورته کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اواز کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مخ کې. او دغه رنګه مصعب بن عبدالله وایي امام مالک رحمت الله علیه مبارک په حضور کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ذکر سو، د ده مخ به تغییر وخوړی او د مجلس خلک به ورباندې پوه سول چې ده ته د جانان د مدینې مینه او محبت ور ولاړ سو، مخ پې تغییر وخوړی او داسې متحیر به کښېنستی. امام مالک رحمت الله علیه مبارک هغه شخصیت و چې عاشق و د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او اوس په جنت البقیع کې د مدینې د جانان و پښو ته ښخ دی. دی نفلي حج ته نه تللی، دی نه چې بیا په مکه مکرمه کې مړ سمه نو د جانان مجاورت به مې نه وي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خوب ولیدی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته لاړ سه حج وکړه راست. له حج له خوا چې راغلی 40 و 40 و څو ورځ بعد وفات سو. نو د امام مالک رحمت الله علیه مبارک څخه یو وخت یو چا پوښتنه وکول تا په حضور کې ستا په حضور کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نوم یاد سي ته ولې داسې ولې د رنګ تغییر وخوري؟ وایي ده ورته لو رأیتو ما رأیتو، چې زه هغه څه وینم په هغه څه پوهېږم چې تاسو هغه لیدلی، په هغه پوهېدلی، بیا به مو پر ما باندې انکار نه کولی چې ته ولې ژاړې. امام مالک رحمت الله علیه مبارک وایي محمد بن منقدر چې سید القرا له قبر کول سوی دی، د هغه څخه چې به موږ د یو مسئلې پوښتنه وکول یا د یو حدیث دونه به وژړل بیا به موږ پر ده باندې رحم کوو چې ته مه ژاړه، ته مه ژاړه، تسلي به مو ورکوله چې ګوندې په ورځ قیامت به مو الله سره یو ځای کړي د مدینې د جانان سره. او دغه رنګه وایي جعفر بن محمد رحمت الله علیه ډېر نیک شخصیت او ډېرې دعاوې به یې کولې، کثیر دعا او تبسم و، همیشه به یې په خوله کې مسکا وه. فاذا ذکر عنده نبی صلی الله علیه وسلم، کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته د په حضور کې ذکر کړول سو، اصبره مخ به تک ژړ واوښتی. او کوم وخت چې به کوچنیان ولاړ سي ما ته مه ګورئ، زه خو لیونی یم، په موټر کې هم ناست یم، باره دلته هم باره د جانان خبرې کوم، تاسې ما ته مه ګورئ. ته مې لور مریضه وه، ډاکټر ته مې راوستلې وه، نو هغه مدرسې ناظم مولوي صاحب ما ته ورته کښېنه، کوچني نجلۍ وه ډرې پې لګولي وو، نو زه رالم سړی دا فضایل درود به خپرونه به بیان کړي، او اوس دا کوچنیان چې ما وویني چې دا ته اوس څنګه لیونی ناست دی،
نو امام مالک رحمت الله علیه مبارک وایي و جعفر بن محمد رحمت الله علیه مبارک په مخ کې چې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نوم ذکر سو د ده په مخ کې به تغیر رالی تک ژړ به واوښتی او هر چا چې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د صفات بیان ځینې وکړي دوی مبارک به ولاړ سو اودس به یې کاوه اودس به یې وکړي بیا به رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بیان به یې ورته وکړي الله جل جلاله دې مسنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه او په محبت باندې مزینې او ښکاره وګرځي الله دې مو د ده په عشق کې د ده په محبت کې ورولي الله دې د ده مینه را نصیب کړي الله جل جلاله دې د ده مجاورت را نصیب کړي او الله جل جلاله دې د ده د زیارت بار 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 توفیق را نصیب کړي سره له ادبه الله جل جلاله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک متابعت را نصیب کړي علموا أولادكم محبة رسول الله صفحة 4 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته